له 4 کلونو ځنډ څخه وروسته د نیمروز سلبستریز روغتون څخه ګټنه د عامه روغتیا وزارت اعلان وکړ د دې روغتون پر جوړېدو 200,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او نن په رسمي توګه ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د یاد وزارت واکپال د دې روغتون پرانیست غونډه کې د نیمروز خلکو ته د غوره روغتیايي امکاناتو برابرېدو او په دغه ولایت کې د روغتیايي کادرونو ګمارل کېدو لپاره له هڅو ډاډ ورکوي. دغه شفاخانه افتتاح شوله او د افتتاح مراسم دي په دې ان شاء الله تجهیز هم کیږي. همدغه رنګ په ولسوالیو کې د ولسوالیو د سطح شفاخانه به جوړیږي. کوم ولسوالۍ کې چې نشته ده د هغې شفاخانه به ان شاء الله جوړیږي. د هغې حتی د تجهیز ډونرانو سره خبره کړې ده چې کوم ځای کې شفاخانه سرته رسیږي متصل به تجهیز هم کیږي او هغې ته به موږ منابع بشري د خپل طرف د وزارت صحت تامین ورکوو. د نیمروز سیمه‌ایز چارواکي په دغه پرانیست غونډه کې له واکپال حکومت څخه غواړي راتلونکي کې 200 بستر ته د دې روغتون ظرفیت لوړېدو په موخه هم هڅه وکړي. شاهد افتتاح پروژه شفاخانه سربستری ولایت نیمروز هستیم. 30% کارش در دوران بدنام جمهوریت به پیش رفته بود. پول تقریبا 80% از بودجه دولت کشیده بودند. په ورته مهال د نیمروز اوسیدونکو هیله څرګندوي په دغه ولایت کې د سلبستریز روغتون څخه په ګټنې سره روغتیايي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. اولش که ما بسیار زیاد خوشحال هستیم از کل روزا که امروز خوشحال هستیم که شفاخانه بسیار شفاخانه کلان بوده، کلان است و گنجایش 100 بستر مریض داره و بازم از مسئولین از والی صاحب ولایت نیمروز از وزیر صاحب صحت و ما خواهشمندیم تقاضا داریم که برای شفاخانه ولایت نیمروز دکتران متخصص فوق تخصص دکتران را بسیار بیارن اینجا. ډېر خوشحالی بیخي د خوشحالۍ بیخي هېڅ ویلی نه سو. د خوشحالۍ د احساس څخه دا ډېر الحمدلله ډېر ښه کار وسو چې ډېر یو غټه شفاخانه د نیمروز خلکو ته خدمات وکړو. خدای د مسؤلینو ته دا توفیق ورکړي چې موږ د کندهار د هرات څخه زموږ مریضان راوګرځي. د نیمروز سلبستریز روغتون د بنسټ ډبره په تیر حکومت کې ایښودل شوې وه خو د راپورونو له مخې تړون کوونکي شرکت د مالي ستونزو له امله ونه شو کړای د دې پروژې چارې بشپړې کړي.